بسم الله الرحمن الرحیم. ما یې د زلفو د لمبو په سوري خوب کړی دی، ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی. او ستا د ښایست عمر به کم نو خو څه وکړمه، ستا د ښایست عمر به کم نو خو څه وکړمه، فطرت د ګل د عمر ورکړه که شومتوب کړی دی. ما د هغې څنګلې نیسي د کوڅې مې شړې، ما د هغې څنګلې نیسي د کوڅې مې شړې، یاد که په کومه چې تا ډېره موده خوب کړی دی. او عمران بی د ښار میینو شکر وباسئ په هر څه شته یې، د ښار میینو شکر وباسئ په هر څه شته یې، موږ خو د لږو توندو غېږ کې مینتوب کړی دی. د ښار میینو شکر وباسئ په هر څه شته یې، موږ خو د لږو توندو غېږ کې مینتوب کړی دی. او دې پسې مه ځئ چې د مخ کاسه مې ډکه ښکاري، دې پسې مه ځئ چې د مخ کاسه مې ډکه ښکاري، دا خو مې خدای ګو د احساس زخم پاړسوب کړی دی. او د کور او ګوره یې بغیر نور څه لیدلي نه دي، د کور او ګوره یې بغیر نور څه لیدلي نه دي، زموږ د کلي جونو داسې پیغلتوب کړی دی. د محمد سید صاحب په دغه شعرونو باندې د خپل هفتوار ادبي پروګرام حجره کوم چې د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د لخوا د هر اتوار په شپه باندې کیږي، تاسو ته پکې مخاطب یو څومره کتونکي چې دي زمونږ کشران مشران زمونږ وروڼه زمونږ خویندې، په خصوصي توګه باندې مسافر وروڼو ته د ناستو ټولو ملګرو د طرفه ستړي مه شوي وه. امید لرم چې روغ جوړ به یې. څنګه چې تاسو ته پته ده ملګرو، د ټولو نه اول خو به زه دا خبره وکړم چې د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک تورنګزی بونیر کې چې دا کومه سانحه شوې ده، نو په دې باندې یقینا چې موږ د زړه نه دردېږو. په باجوړ کې چې شوې ده، په سوات کې چې شوې ده، په کوم ځای کې چې کوم سیلابونه راغلي دي، څومره شهیدان پکې وشو، څومره کورونو ته پکې زیان رسېدلی دی. نو مونږ خو نور بې وسه یو څه نه شو کولی، خو دا دعاګانې په وس کې دي. دغه دعا به کوو چې الله دې د دوی وارثو له صبر ورکړي، الله دې دغه شهیدان وبخښي، او الله دې مونږ نور د دغه قسمه سیافتونو نه وساتي، او زمونږ پوره مرسته زمونږ د زړه دردونه زمونږ د زړه څړیکې همدغه ملګرو سره دي، همدغه څومره سیلاب ځپلي خلک چې دي، نو دغه سره زمونږ پوره د زړه درد شامل دی. زمونږ دعاګانې به ورسره وي. د هغې نه علاوه څنګه چې تاسو ته پته ده، د 2 ځلو نه مونږ داسې پروګرام جوړ کړو چې زمونږ په ادبي په دې شپه باندې یو نه یو ملګری خامخا داسې وي چې هغه د پروګرام کې زمونږ میلمه زرخا چې زمونږ کوربه دی، زرخا چې هغه زمونږ د کلي وي. خو نن چې مونږ سره کوم شخصیت د دې پروګرام په میلمنو کې ناست دی او د دې پروګرام میلمستیا کوي، او مونږ له په دې شپه باندې راغی، مونږ له ځان راورسوه. دا یو داسې شخصیت دی چې که زه ده ووایم، د اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنې نه واله، او بیا د هغوی د وفات نه بعد د جرګې نه واله، او بیا د جرګې نه واله تر تحریکه پورې. څنګه چې زمونږ د کتاب نوم دی د قدم نه تر منزله، نو د دوی ړومبی قدم مونږ سره د هغه وخت نه را روان دی، او شکر دی په منزل په لور خو لا روان یو، خو تر نن وخته پورې دا تاسو ته مخامخ دی او تاسو ته ناست دی. چې بله ورځ زمونږ په پروګرام کې دوی شرکت کړو، او بیا ما یو کمنټس هم وکړو چې او دې کې څه مبالغه نشته، ما به زما شاهد ملګري اوري، د نن پوره 12 کاله روان دي د دوی یو نظم او زړګي به بیا د دلاسو پستنه وګڼلم غالبا. دا عنوان یې په دې پسې شاهد علي شاهد د هماغې کې لیکلي وو چې په معذورو سترګو باندې تورمزو ته راغلی وو. هغوی اورېدلی وو چېرته، او دی ویلي وو چې یاره دا نظم د چا دی. هغه زمونږ هم د دې ګران ورور چې د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک په بانیانو کې راځي، مونږ سره ډېرې ستړي کړي دي. قسم په خدای چې نن هم مانه د موجونو کتاب غوښتنې شوي دي، نن هم چې د نن نه 40 کاله اړوند چاپ دی. په هغې کې مونږ سره د عمران ورور ډېرې ستړې وې،
د شپې تر نیمو شپو ګرځېدل او تر نیمو شپو د دوی په ګاړو کې هغه بارانونه او هغه چاقړې او هغه خټې او هر څه راته یاد شي. هغه پیښور ته تګ نو ضروري نه ده چې لکه په هر پروګرام کې دوی موږ سره ناست وي، ځکه چې یو کاروباري انسان دی، دا هر انسان په خپله باندې 20 منډې تړلې وي. خو موږ پې ډاډه یو، موږ په ډاډه ځکه یو چې ما نه به ذات خود څوک دا تپوس وکړي چې یاره په تورنګزو کې او بیا خصوصا د 400 په ځمکه باندې دې کې هم څه مبالغه نشته. دا تاسو اورېدلی هم دی او تاسو بیا واومرئ چې د ټولو نن دور که څوک ښه غزل لیکي نو دا راته زه قسمیه وایم چې ما ورته عمران نوم یاد کړی دی. دې کې څه مبالغه نشته، هغه ټولو خلکو ته پته هم د ټولو خلکو اورېدلی هم دی. نو که زه ډېر څه ووایم د دې شخصیت په باره کې هغه کم وي، خو په دغه خبره راغونډوم چې دوی هم د دغه بهترین نظم په وساطت باندې زمونږ د ډي سي د طرفه، زمونږ د یوت آفیسر د طرفه، زمونږ د ضلعي حکومت د طرفه 3 ورځې مخکې په 14 اګست باندې دوی ته بهترین نظم ایوارډ هم ورکړی شوی دی او هغه تاسو ټولو ملګرو کتلی هم دی. د دې باوجود چې زیاتره دوی د مشاعرو نه ډېر لرې پاتې کېږي، خو د دوی آمد داسې وي، د دوی شعر داسې وي چې هغوی ځان په خپله په خلکو باندې پیژني، په خپله به ځان په خلکو باندې یادوي، د خلکو زړونو ته کوزیږي او خلکو ته پکې خپل ځان ښکاري. نو زه به راځم او د هغوی یو څو خبرو تاثراتو له چې تاسو سره یو څو خبرې د تحریک دې باره کې شریکې کړي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د کوم ځای پورې چې زمونږ د آواز رسي، د کوم ځای پورې چې زمونږ د تصویر خلک کینی، ټولو ته زما د طرفه او د خاص کر د اول خان پښتو ادبي تحریک تورنزو له طرفه سلام او ډېره مهرباني چې تاسو زمونږ د تحریک بالکل باقاعدګۍ سره اورئ، خپل تبصره هم پرې کوئ. زه خو چې کور کې ناست یم، زه خو باقاعده اورم او ستاسو تبصرې پرې راځي او بس په دغه مونږ خوشحالي وو. دغه زمونږ کامیابي ده چې مونږ ته څوک غوږ کېږدي، مونږ ته څوک ټیم راکړي. نو دا اوس ستاسو دغه سپورټ دی چې زمونږ د یو ورکوټي غوندې تنظیم نه، ورکوټي غوندې ټولنې نه مونږ د نن د تحریک شکل اختیار کړی دی. او بله اوس چې کوم دی شاهکار صاحب یو 2 خبرو موقع راکړی، نو په هغې کې ما یو دعوت ټولو له ورکړو چې یاره څه داسې منځ کې څه کشالي غوندې یا خفګانونه یا څه ته چې هغه کې مس انډرسټینډینګ وي یا د یو بل نه بدګمانۍ پیدا شوي، نو هغه دې کې داسې ملګري دي چې هغوی بې سوره دي په دې خپل ګروپ پسې، په دې خپل ملګرو پسې. یو عزت ولا شکر دلته مونږ ورکړی، یو مقام ولا مونږ ورکړی، ډېر درناوی مو له ورکړی چې دلته کې راغلي. او زما د ملګرو نه هماغه تمه ده چې انشاءالله تعالی دغه مشران دي ټیک ته شوي به، څه غلطۍ به زمونږ نه هم شوي، څه به تاسو نه هم شوي، خو داسې په ادبي دنیا کې خوند نه کوي دا شیزونه چې مونږ دې له دونه ډېر ټایم ورکړو، یو بل نه دونه لرې پاتې شو، 2 ورځې ژوند دی. نو زما بالکل دا دغه دی چې زمونږ د تحریک د اول خان پښتو ادبي تحریک دروازې ټولو ملګرو ته کولو دي. دا خفګانونه مفګانونه بالکل ختمو، مونږ به در شو، مونږ ته ځان په دې بدي نه ښکاري او ننواتې به در شو، په جرګه به در شو. او دا تحریک ستاسو دی او تاسو مشران یې، مونږ دا نه وایو، مونږ قرباني یو، مونږ خادمان یو، مونږ ورته ناست یو انشاءالله. او دا به ټول واپس راځئ. او دې کې داسې شته خلک راوړي، ټیک ټاک خلک دي ما سره رابطې کړي په دې کې چې یاره دا شي چې کوم دی نو دا ختمول غواړي، دا وړې وړې خبرې منځ کې. نو ما ورته بالکل بس چونکې دا تحریک دی، نو په دا تحریک کې مونږ دغه یو خبره هم شامل کړی چې دا هم زمونږ یو تحریک دی چې مونږ دا وړې وړې خبرې نه صرف خپلې ختمو، چې انشاءالله تعالی په ضلع کې بل ځای کې وي هم به یې ختمو که خیر. نو دغه زما یو بس یو تمنا ورته ووایه او د خپل ملګرو ته مې بل یو درخواست غوندې هم کړو چې یاره دې کې ما سره لږه مرسته وکړې، نو تاسو نه هم هیله لرو چې څه نه مونږ در شو، تاسو مونږ مایوسه نه کړې او که نه. نو دا خبره ده. باقي چې کوم دی پروګرام به مخکې بوزي شاهکار صاحب ته خپلې خبرې وکړو. څومره کمه زندگی ده لکه شمه زندگی ده، 2 ساګانې لنډې لنډې 100 قدمه زندگی ده. د سحر د ګل په پاڼه څه شبنمه زندگی ده، عمر اوړي جون تیریږي تفریق جمع زندگی ده. برقه نه ورته ته سم شوې او نه
سمه زندگی ده. د عمران لور د ښکلي تاثراتو نه پس مونږ سره داسې یو شخصیت ناستې کوي چې اکثر هغه په لار باندې دا خبره ماته کوي چې ماله ته لیټ نمبر راکړې زه یادول ځان ته کوم بیا مانې هیر شي. نو راځم به د کمال خو اکثر د هغوی نه فرمایشات هم وي ډېر، نو د خپلې خوښې که راته هم وي خو د کمال فرمایش به راته وي. بختیار حمید صاحب ته ملګرو د حجرې ملګرو ته هرکلې او په خیر حالې ویم. اورېدونکو ته سلام د مینې احترام. پروګرام شروع دی، لایو پروګرام شروع دی برای راست د هوا په چپو او ادبي ثقافتي معلوماتي او د ګپ شپ د ډېرې لاندې ګپ شپ په لګو او د شعر و شاعرۍ پروګرام دی. ملګرو ماله خو سرادي نه خو داسې یو غزل دی چې دا څنګه راکتل دي د جمینور پرېوتل دي، دا څنګه راکتل دي د جمینور پرېوتل دي، د جون کړی په ختمېدو دي، د جون کړی په ختمېدو دي، هسې بې ځایه ځان دوکه کول دي او دا دنیا د ګرځه پکې، دا دنیا دا ګرځه پکې هسې د دنیا چکر پوره کول دي. او بختیاره ګوره ورته ای یارانو که د بختیار عمر ډېر شي، ای یارانو که د بختیار عمر ډېر شي خو اخر د عقبا په طرف تلل دي. دا پراډ چې دا د انګلیش لفظ دی پراډ، خو پاړې هغې ته وایي که نه چې سړی یو هغه پاړې چې سړی یوې کوي او هغه پاړې پاتې دغه نه دي. تا ما سره پاړې کړي دي، تا ما سره پاړې کړي دي، تا کچالان یوړل ما ته چې پاڼې کړي دي. د کچالانو پاڼې ما یوړه، هغه کچالان یوړل، هغه خو کچالان ما ته چې پاڼې کړي دي او دا ځای په ځای ویني پرتې دي، دا ځای په ځای ویني پرتې دي، بیا ښکاري دلته ډزې پزاڼې کړي دي. او جانان خپل وطن ته راشه، جانان خپل وطن ته راشه او اوس ګلونه بکیاڼې کړي دي. جانان خپل وطن ته راشه اوس ګلونه بکیاڼې کړي دي. ډېر زبردست بختیار دا آباد او ښاد راته اوسې. محفل چې تود شي خلک خود د چا خبرې کوي، خیر دی اشنا که څوک زما او ستا خبرې کوي. دا د مینو په قانون کې هیڅ خبره نه ده او خلک په هر چا پسې په شیشه خبرې کوي. ما به په تا په ما باندې مین وګڼي جوړ به تې څه کړي که څوک ډېرې دا خبرې کوي. د ساحل صاحب په دې شعرونو باندې راځم امین باچا له چې هغوی را سره څو خبرې شریکې کړي، څو تاثرات تېر پروګرام کې هغوی زمونږ سرپرست اعلی صاحب جي. بسم الله الرحمن الرحیم. عمران روډ د خرکلي وایو په پروګرام کې او خبرې خو بس تا م وکړې شاهکار صاحب او عمران روره م وکړې. زه به یو غزل ووایم لنډ بخره. په بې کچه نم ونه شوه، په بې کچه نم ونه شوه، د یارۍ په غم ونه شوه، چاله ورشم راله وکړئ د مولا په دم ونه شوه، او صدق مینې ته حیران یم هډو کم از کم ونه شوه، او هره چاره مې ورکېږي په مینت قسم ونه شوه، او خدایه ته مې ثواب وکړه په زرها علم ونه شوه، او د زړګي زخمي نه جاړم په طبیب مرهم ونه شوه، او د رسوا خبره وره په دوات قلم ونه شوه. بل خو یو غزل مخې له راغی چې شنه د ټاپو شاړه وه، بل د جندي غاړه وه، او یار مې پکې ولیده ناست لکه خراړه وه، درې پکې غواګانې وې سخی یې خم ولاړه وه، سورې د بکیانو و
ځمکه ښه په واړوه او سترګو مې کتین شو څه مې ژبه لواړوه او زه یې په جنت ګڼم شاړه وه که جاړه وه او لنډ غزل رسوا لیکه واړوه را واړوه. ډېر ښکلي. امین باچا زبردست یار کمنټسونه له به هم راځو خو راځم به د اتحاد پرواز رور امین باچا یو څو شعرونه هغوی ډېر خوښ دي چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بند دي د رشته دارو هم څو ورځو نه نمبرې بند دي چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بند دي نو د رشته دارو هم څو ورځو نه نمبرې بند دي او په دغې ناستو خلکو ټول زما سلام ووایه زه درتلی نشم د وطن لارې ګودرې بند دي او دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللي دي زما اوس ډېر ضروري کار دی خو دفترې بند دي مومن باچا له راځم چې هغوی د ملګرو زیاتر مسافرو ملګرو کمنټسونه کړي د بهر نه نو د هغوی ذکر هم پکار دی. ډیره مهرباني موږ سره مجیب الرحمن صاحب دی او وایي چې ټولو ته د حجرې یارانو او خاص کر عمران ته سپیشل سلام امین باچا ته د الله رب العزت تل او خاله او باد لري امین. بیا و چې بختیار حمید صاحب نه ترنم بورو نو بس هغه خو هغه بس هغه خامخا کې به ګورې ښه مونږ سره ولسي ادب دی وایي چې مېلمه ته سلام او مونږ سره ننګیال پښتون دی وایي چې مېلمه ته احترامات لرم او حمزه وایي چې د حجرې ملګرو ټولو ته سلام پروګرام اورو او دغه شانتې مونږ سره تلاوت دی او چې د تندر سیلاب تورې ورځې هسې نه چېرته ساینس دغه شان خبرې کړې دي مونږ سره بیا وایي چې الله د ټول ملک خیر ورکړي امین او دغه شانتې سیلاب دی او ځای په ځای دغه شانتې افتونه راغلي دي او ننګیال پښتون وایي چې الله د ټول ملک امن او خیر راولي امین او ټول ښاد او آباد اوسې راته دغه شانتې مونږ سره اجاز رور دی چې پروګرام اورم ټول حسین وی پروګرام ګورم واړ را سره دی او وی مونږ دعاګو یو وی ډېر ښه زبردست او دغه شانتې حمزه مونږ سره دی چې خط دی او وی ډېر ښه زبردست خلیق کینګ دی مونږ سره وی سلامونه کوي دغه شانتې بیا مجیب وی چې حمید صاحب زنده باد او مونږ سره حمزه دی چې لالا ډېر قدردان چې مشر خاله و باد اوسې زما په خیال چې ښه څونه ملګري چې هم دي داسې به کوو چې نن به مونږ زیاتر د مېلمه نه شاعري اورو او یو ځل نه څو ځله به ترې اورو خو راځم به مونږ سره یو بل داسې ملګری ناستې کوي چې ما خو ویلي دي هغه شاعر نه دی خو د هغه مینه دومره ده زموږ د محفل سره چې راشي ځان راورسوي زمونږ چې کوم اوس یو کتاب چاپ دی هغه یو داسې کتاب دی چې په هغې کې د هر ملګري هغه تنده ماتېږي د ډېرو ملګرو لیک پکې دی نو اکثر د هغې نه ووایي نو عارف بی ته به راځم زه ورته عارف بی وایم او زموږ د ملګري ورته عارف ماما وایي خو زه اکثر هم دا خبره کوم چې ګیره عارف ماما له توره کړه نو د 13 کالو هلک ښکاري ماما نه دی او بس بیا خو نو دواړه هلکان یې دا خو د شاهکار صاحب کتاب دی موسم خمار جانان دی ورته ځي لکه د زخرو یا زما جون کې تراخه پریخي دي لکه د زخرو یا زما جون کې تراخه پریخي دي هغې د سترګو لګېدو ما سره څه پریخي دي او زما په سترګو لږ د ځان تماشه وکړه لږه زما په سترګو کې د ځان تماشه وکړه لږه خمار یې اننګي دي څومره سره پریخي دي او لکه چې بیا یې پرې مازدیګر اخلي د زړونو ازار
لکه چې بیا پې مازدیګر اخلي د زړونو ازار، لکه چې بیا یې خپلې خوښې ته باڼه پرېښي دي، او رقیب زما مقام ته اوس را رسېدلی نه شي. هسې نادان دی چیتي باز پسې هغه پرېښي دي، او چې د ویښتو نه د کمسو تړلو چل نه ورځي، چې د ویښتو نه د کمسو تړلو چل نه ورځي، که نه زما د زړه دپاره یې خواره پرېښي دي. او شاهکاره هره ورځ دې بیا هغې کوڅو کې وینم، شاهکاره هره ورځ دې بیا هغې کوڅو کې وینم، تا په زړو ورخونو بیا جوړې اوبه پرېښي دي. بعد راته اوس ډېره مننه دې کومه. راځم به خپل ډېر ګران ورور، ډېر ښه شاعر عمران رور طرف ته، خو هغوی ته په څو شعرونو باندې ډېر ښه شاعر، یو بېنومه انتظار دی او ښه ډېر دی، یو بېنومه انتظار دی او ښه ډېر دی، را په سر د ستورو شمار دی او ښه ډېر دی. نور څه مه وایه خو دومره یې خبر که، نور څه مه وایه خو دونه یې خبر که چې په تا پسې بیمار دی او ښه ډېر دی. د خجران د شوګیرو د لوظماتو یو سړی مې باقیدار دی او ښه ډېر دی. ښه په ډېرو دعاګانو به رغېږم، راته کړی چې ازار دی او ښه ډېر دی. یو مشین دی چې خیرات په ښار کې ویشي، یو مخلوق دی په قطار دی او ښه ډېر دی. ستا په رحم او کرم باندې ډاډه دی، ګنې غر هم ګناهګار دی او ښه ډېر دی. د ابرار غر رور په دې شعرونو باندې به راځمه، عمران رور نه به شعرونه اورو، هغې نه به تاسو خوندونه اخلئ، یو ځل نه څو ځله به دې مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل یو څو شعرونه خو به شعر کوم، تاسو سره شریکوم، خو د دې نه مخکې زمونږ یو زما یو ملګری دی، ډېر نږدې ملګری او طالب دی، او ډېر خوږ اواز او ډېر بهترین نه ماته وایي شعر دا په تاسو باندې په ټولو شاعرانو باندې یو قرض چې تاسو به نعت خامخا لیکئ، او هغه وایي چې نه به زما په هغه به لیکي، بیا به زه ویم هم، خو ماسې یو نیمګړی غوندې نعت لیکلي، خو د هغه په فرمایش او بلال حسان د هغه ډېر لوی نوم دی په دې ضلع کې، او ډېر ښکلی اواز دی. نو هغه چې وي نو ما یې چې مکمل شي بیا به یې ته راکړې، خو ما ولې هسې یو طرز هم دغه کړی او یو کوشش مې پرې کړی و، نو هغه ستاسو مخکې کوم. بسم الله. ستا مدینې ته ستا د عشق په لویه لار راغلی یمه، ستا مدینې ته ستا د عشق په لویه لار راغلی یمه، پولی پولی یما په ستړي انتظار راغلی یم، ستا مدینې ته ستا د عشق په لویه لار راغلی یمه، د لارو خاورې ښکلوم چې تا پیښ پیښ اودې دي، تودې تودې شګې په سر مې دامه کې ایښودې دي، د طائف کاڼي مې کړل سر باندې انبار راغلی یمه. او شاهکار صاحب شعر پکې داسې توجه طلب شي، دې رقابت لکم نوم ورکړم یم حیران یما مین
ربا چې څه راسره کړي ستا په جانان یما مینه نو ځکه خوسیزي مې د هجر پانګار راغلی یما او شعر جی عجب اثر د مدینه عجب جادو ستا د روزي بس ټولې نشي فضل کل میں کدی عجب اثر د مدینه عجب جادو ستا د روزي بس ټولې نشي فضل کل میں کدی چې نه ختمیږي لرې دا رنګې خمار راغلی یما پوله یما پستړي انتظار او راغلی یما ستا مدینې تستا د عشق په لویه لار راغلی یما ډېر زبردست یار دا خو تاسو یقین وکړئ ما ته دا پته نه وه چې یاره عمران بهی دومره بهترین نعت لیکلی دی نو یقینا چې د هغوی هغه طرز خو له چې کوم ورکړی و ما به هغسې نه وویلې خو دا به ما په ترنم وی لکه زما دا خواهش و چې دا به ما په ترنم خامخا وی خو به هر حال دا راباندې قرض شو او دا به زه په ترنم ویم د دې کې دا کوم لفظونه دي نعتونه خو هر یو نعت زمونږ له زړه سره دی او چا هم چې لیکلی دی نو د پښتون دا نښه ده چې دی به ابتدا هم د نعت نه کوي د کتاب دی به ابتدا د حمد نه هم کوي او دغه د مسلمانۍ هم غټه نښه ده نو زمونږ دا محفل یې ښکلی کړ زمونږ دا محفل یې پر نوره کړ نو انشاءالله عمران به یې وایي چې دې کې څه کار پاتې دی نو چې دا کله هم دوی برابر کړو نو دا زما وعده ده چې دا به زه په خپل ګډ وډ ترنم باندې په دې کوشش کوم انشاءالله خبرې روکوه نګاره خلک ځي او راځي خبرې روکوه نګاره خلک ځي او راځي لږ په مزه لږ په قلاره خلک ځي او راځي او ښځه صحیح شوه زه به بیرې لاندې نه ودرېږم ښځه صحیح شوه زه به بیرې لاندې نه ودرېږم پاتې شوه لاره نو په لاره خلک ځي او راځي او نه نو ته څه وایې چې انکار یې وکړه نه به ورځم نه نو ته څه وایې چې انکار یې وکړه نه به ورځم نه داسې نه که نه ریباره خلک ځي او راځي او اوس هغې چم ته زه له دغې یارې نه ورځمه اوس دغې چم ته زه له دغې یارې نه ورځمه اوس دغې چم ته ډېر بېکاره خلک ځي او راځي اوس دغې چم ته زه له دغې یارې نه ورځمه اوس دغې چم ته ډېر بېکاره خلک ځي او راځي د لارې یو سر ستا په در او بل په دار ختمیږي ستاسو له دره تر دې داره خلک ځي او راځي ګوره څوک لار کې قیمتي څیزونه چېرته پرېږدي ګل د سنبال ساته مالیاره خلک ځي او راځي د شاجي ګل په دغې ښکلي شعرونو باندې چې یقینا زما په خپله باندې هم ډېر خوښ دي راځم به یو ځل بیا امین باچا له او د هغوی نه به کلام اورو او غزلو طرف ته به د عمران بهی راځم هغوی خو ابتدا نه نعت نه وکړه د امین باچا نه بعد چې هغوی را سره خپل انتخاب کلام شریک زمونږ کلي ته راتګ چېرته الزام پرې نشي ازغنې لارې دي ماشومه ده ماښام پرې نشي
ګورم چې زه یې هر ستم څومره زغملی شمه خدای وس ورکړی چې نسکور د ظلم جام پرې نشي او منم اقرار به درته ګران وي خو انکار ونه کړی داسې څه ووایه چې صبر مې تمام پرې نشي او د دار په سر مې صرف دومره وصیت کړی و مینه دې نه کړي چې موندلې دا مقام پرې نشي او حلقو رښتیا وي چې په سترګو باندې هر څه کوي ما خو لاوي که اخیستلې انتقام پرې نشي هسې خو هر څوک به نامه د محبت پیژني خو خوند یې چېرته وي ارشده چې بدنام پرې نشي او بل د لنډ بهر یو شعر دی عمران صاحبه تل یار چې کله راشي خوب خندا به هل راشي د امید ډیوه رپېږي لکه زول په بله راشي او خدای خبر دی نه پوهېږم که مې بې اجله راشي دومره ښه نصیب مې نشته چې خواږه د نه راشي چې انجام د مینې ګورم نو ګیله مې شله راشي چې بې کچه احترام دی چې خیا د غله راشي او د رسوا په زړګي ګرځي چې د اوښ کچله راشي ډېر خیال مومن جان ته زه ورکومه چې هغوی خپل کمنټس شیر کړي زه به څو شعرونه ووایم هغوی به کمنټسونه راوباسي د اظهار الله اعزاز صاحب چې سحر که نه شو نو ماښام خو چېرته تللی نه دی سحر که نه شو نو ماښام خو چېرته تللی نه دی او که و به جون سره ناکام خو چېرته تللی نه دی ستا په لمن باندې به داغ د مینې پرې نږدمه په ځان به ولګوم الزام خو چېرته تللی نه دی او بلخا مې خوښې خو جرګې در باندې نه کومه بلخا مې خوښې خو جرګې در باندې نه کومه ځکه چې یو مین پسې ټول قام خو چېرته تللی نه دی امین باچا کمنټسونه مومن باچا شته ښه د هغې نه مخکې به مونږ سره عمران رور ته راځم او مومن جان به هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې کمنټسونه پاتې شو ځکه چې د میلمه باندې ملګرو سلامونه ویلي نو ضرور ده چې د دوی د شاعرۍ به هم په تمه وي نو راځئ چې د هغوی نه خوندور شعرونه وورو تاسو په خپله باندې دا اندازه لګوئ چې د دوی په غزلو کې د دوی په شعرونو کې څومره خواږه دي غزل یو څو شعره دي چې جون تل په سوکو د ازغو مزل دی جون تل په سوکو د ازغو مزل دی او خپیب لخپې د لیونو مزل دی او د جون صحرا او د حسرتونو سراب د جون صحرا او د حسرتونو سراب تږي انسانه په دوکو مزل دی او ستا د وصال اختر ته ښکلي اشنا ستا د وصال اختر ته ښکلي اشنا او زمونږ د عمر په روجو مزل دی او د هره ساه د مرګ منزل ته قدم د هره ساه د مرګ منزل ته قدم چرته کې تیز چرته کې رو د هره ساه د مرګ منزل ته قدم چرته کې تیز چرته کې رو مزل دی او دا شعر دی چې ای د دوران پټټو سور ښایسته ای د دوران پټټو سور ښایسته او ستا ګورې زر د ختمېدو مزل دی ای د دوران پټټو سور ښایسته ستا ګورې زر د ختمېدو مزل دی او لکه تواب ستا د کوڅې له محور لکه تواب ستا د کوڅې له محور او تل د عمران په تاوېدو مزل دی شاهکار صاحب له ورکومه ښه جي ښه یو نیمګړی او دوه شي دغه دي غزلې ما بل ورځ ویلي دي خو زه بیا هم د لرو بر خپلو ملګرو ته وایي د چا ازارو چا ویل چې په بلا ووړئ د چا ازارو چا ویل چې په بلا ووړئ او ځکه مین شوم او د مینې په بلا ووړېدم او د غم سندرو سره هم موږ اتڼ اچوو د غم سندرو سره هم موږ اتڼ اچوو غم به د ځان سره غمجن وي چې په چا ووړېده او یو داسې وخت و
چې یو بل ته په کتو ژوندي وو. یو داسې وخت چې یو بل ته په کتو ژوندي وو، یو داسې وخت راغی چې غلی دې په خوا واوړېدم او د مرګ توپان تر ګوره یوړم د ژوندون په سیمه، د مرګ توپان تر ګوره یوړم د ژوندون په سیمه، او د چا په مخه واوړېدم د چا په شا واوړېدم. عارف صاحب یو څو شعره دي چې تیاره او غر او نور، تیاره او نور دې په یو ځای لیدو له نه راولي، تیاره او نور دې په یو ځای لیدو له نه راولي، او زلفې دې داسې د سپین مخ لمبو له نه راولي. تیاره او نور دې په یو ځای لیدو له نه راولي، او زلفې دې داسې د سپین مخ لمبو له نه راولي. او چې تر سحره د یو بل په جدایۍ وجاړو، چې تر سحره د یو بل په جدایۍ وجاړو، زمونږ مینه د رب داسې شپو له نه راولي. آمین. او وخت به زما په زړګي هم کېږدي پټی د صبر، وخت به زما په زړګي هم کېږدي پټی د صبر، وخت به مې چرې هم بیا ستا کوڅو له نه راولي. او چاله چې ځان خورې کې او چانه چې اسمان جوړ کې، چاله چې ځان خورې کې او چانه چې اسمان جوړ کې، هغه خپل ضد لره څوک خپلو خپو له نه راولي. او چې پکې روک نشي، چې پکې روک نشي زما د دردمن قام آخونه، چې پکې روک نشي زما د دردمن قام آخونه، داسې سازونه د زما نغمو له نه راولي. شاهکار صاحب غزل دی، وی چا به خندل را پورې او چا به تهمتونه تړل، چا به خندل را پورې او چا به تهمتونه تړل، او موږ بې پروا د یار کمسو پورې ګلونه تړل. چا به خندل را پورې او چا به تهمتونه تړل، موږ بې پروا د یار کمسو پورې ګلونه تړل. او د دار په سر مې اوښکې تلې، دا مې په مرګ نه جړل، د دار په سر مې اوښکې تلې، دا مې په مرګ نه جړل. چاله چې مړ شم او مغوره له لاسونه تړل، د دار په سر مې اوښکې تلې، دا مې په مرګ نه جړل. چاله چې مړ شم او مغوره له لاسونه تړل. او زما کمزوري توان زما د حوصلو دپاره، زما کمزوري توان زما د حوصلو دپاره، د غم سیلاب ته د پښتو شګو بندونه تړل. او شعر دی جی، وی چا ویل خلکو خبرې وي که نه، چا ویل یار به خپل کی، چا ویل چې سر به وخوري، چا ویل یار به خپل کی او چا ویل چې سر به وخوري، خلکو په موږ باندې بلها بلها شرطونه تړل. چا ویل یار به خپل کی او چا ویل چې سر به وخوري، او خلکو په موږ باندې بلها بلها شرطونه تړل. او څنګه په شا شو څنګه ګوټ اوبو کې ډوب شو جانان، څنګه په شا شو څومره ګوټ ډوب شو جانان. او عمران تا ورسره څومره امیدونه تړل. مهرباني چې دا څنګه په شا شو څومره ګوټ اوبو کې ډوب شو جانان، عمرانه تا ورسره څومره امیدونه تړل. څنګه چې ما په ابتدا کې ویلي نو زما په خیال چې زمونږ کتونکي به د دوی خبرې اندازه لګېدلي وي دوی ته چې عمران متعلق ما څه ویلي وو، دا مې ټیک ویلي وو او که غلط مې ویلي وو، دا به کمنټس کې ګورو. راځئ. شاهکار صاحب مننه. شاهکار صاحب مونږ سره سیجان دی او سیجان وی چې سلامونه قبول کړئ ملګرو څنګه یې؟ نو وعلیکم السلام، الله دې خوشحاله که. او مونږ سره نگار احمد امندي دی او وایي چې مې خپلونه مو آباد غواړم، الله تعالی مو خوشحاله لره. او سید شازی بویا وی عمران خان اورم دی او وی ګور یوازې په اورېدو نه کېږي رانلې سلام دراغې ته رانلې، وابد نه شم بې دیدنه سلامونه په دې نه کېږي.
او کنه دا خبره صحیح ده. مجیب الرحمن وایي چې نت بالکل کار نه کوي، بس تشه ګاډینې تاویږي را تاویږي. ډېرې ستونزې دي، دا خبره صحیح ده. اسرار وایي چې عمران ته سپیشل سلام کوم، او سید جان وایي چې د ګران رور او تکړه ملګري عمران ته هرکلی. مونږ سره احمد دی او د چارسدې دی او وی خرم شریف کې ما او وی دعاګانې او کنه عمره کې دی او وی نو وی خرم شریف کې چې کوم ملګری دی وی سپیشل امین ته ورپ ماما ته سلامونه. او مشال بالکل مشال مونږ سره دی چې ډیر ښه دی او خط دی پروګرام او وی ملمه ته احترامات لرمه. او ناصر مونږ سره دی د افغانستان نه او وایي چې ستاسو پروګرام اورم وی الله مو خوشحاله که او پروګرام ډیر ښکلی روان دی. او دغه شانتې مونږ سره تلاوت محبت دی چې ناستو ټولو ملګرو ته سلامونه او الله دې وي خوشحاله که، الله دې قدر وکړه. دغه شانتې مونږ سره فواد خان افریدی دی وایي چې الله مو د خپل دنه ثواب وکړه، الله دې وکړي چې د سوات بونیر او ټولو علاقو پښتنو ته خیر شي. آمین آمین. دغه شان مونږ سره مشال رور دی سلامونه کوي او وی پروګرام ډیر ښکلی روان دی. او دغه شانتې شاداب مونږ سره دی وی چې زنده‌باد، الله مو لره د خپلو یارانو تپوس کوي دغسې روان اوسئ، الله دې خوشحاله که، الله دې قدر وکړه. دغه شانتې مونږ سره د ابزار دی وی چې پروګرام ګورم پروګرام ډیر ښکلی روان دی، الله دې قدر وکړه، الله دې عزتمن که. دغه شانتې مونږ سره ننګیال دی وی چې الله دې ټول ملک کې امن او خیر راولي او د سیلاب او د دې ستونزو نه د الله مونږ په امان کړي او ټول ښاد او آباد راته اوسئ. دغه شانتې مونږ سره عابد دی وی ستاسو پروګرام اورم او ملګري را سره ناست دي. دغه شانت بالکل مونږ سره حمزه رور دی او وایي چې الله دې زمونږ وطن ته خیر کړي او دغه شانتې چې کم ملک دا دغه شانتې سیلابونه دي دغه شانتې آفتونه دي الله دې هغې ته خیر کړي. مونږ سره عدنان رور دی او زمونږ پروګرام ګوري، پروګرام ډیر ښکلی روان دی. دغه شانتې مونږ سره شهاب عمرزی دی او وایي چې سلامونه پروګرام اورم او دغه شانتې سید جان رورم دی او هم پروګرام ګوري او پښتونیار وایي چې الله دې ساګر صاحب خور وهي آمین. دغه شانتې مونږ سره ریحان خان دی چې ډیر ښه پروګرام روان دی او دغه شانتې ملګري ټول اوري. صحیح شو شکر ژوندي راتلو سره ملګري چې دغه ځای نه او دونه لرې لرې نه اصل کې زمونږ دا پروګرام داسې وي چې دا بیا 2-3 ورځې کوس نه وي نو بېګاله سبا بل سبا خو زه خو یم چېرې داسې ملک به نه وي داسې علاقه به نه وي چې په هغې کې به دا پروګرام څوک اوري نه. دغه څونه ملګري کمنټسونه خو کم کوي اورېدونکي زیات دي ټولو ته سره چې څونه ملګري ناست وي او که نه او دغه کوم چې ناست دي دغه ملګرو ته هم زموږ د طرفه سلامونه وایو. هر یو ګلاب هره غوټۍ به د کمسو کې کېږدم، هر یو ګلاب هره غوټۍ به د کمسو کې کېږدم، مړې ته راشه نو سپرلې به راته خپو کې کېږدم. هر یو ګلاب هره غوټۍ به د کمسو کې کېږدم، مړې ته راشه نو سپرلې به درته خپو کې کېږدم. او قلار شي سود یو شي سترګې څو لحظې پټې کړي چې خپل ارمان ستا د یادونو په زانګو کې کېږدم. او بل شعر دی قلار شي سود یو شي سترګې څو لحظې پټې کړي چې خپل ارمان ستا د یادونو په زانګو کې کېږدم. د تصویرونو د ایرې هم د نظره ساتم، یو چې سېزم نو اول یې سپېلنو کې کېږدم. او ته به په کومه کناره یې چې راویې نیسې، ته به په کومه کناره یې چې راویې نیسې، زه د کاغذ کښتۍ د کم دریاب اوبو کې کېږدم. او ته به په کومه کناره یې چې راویې نیسې، زه د کاغذ کښتۍ د کم دریاب اوبو کې کېږدم. او ډېره موده پس په تازه کمه زاړه یادونه، ډېره موده پس په قدم ستا په کوڅو کې کېږدم. او اخري شعر دی چې رسوا به وي هرشه د خلک په پسخېږي ورته، رسوا به وي هرشه د خلک په پسخېږي ورته،
داسې بنیاد به د ادب په تورنګزو کې کېږدم رسوا به وي ارشده خلک به پسخېږي ورته داسې بنیاد به د ادب په تورنګزو کې کېږدم حمید بابا له به راځو که څه یاد کړي وي چې ته وورو بیا به یو بهترین نظم د عمران نه اورو چې د هغې فرمایشونه ما ته بیګانې شوي دي چې عمران راغی نو دغه کوم نظم خبره ما په لومبي خبرو کې هم وکړه د هغې د عنوان عمران بھائی نه پخپله پیږي نه د بل مني نه پخپله پیږي نه د بل مني دی مینه کې مجنون مني نه دی مینه کې مجنون مني او دی نه پخپله پیږي نه د بل مني دی مینه کې مجنون مني او دی ښکلو پسې نه ګرځي دی مینه غواړي دی ښکلو پسې نه ګرځي دی مینه غواړي دی په مینه کې سکون مني او د ګل صنوبر د مینې انتخا وه د ګل صنوبر د مینې انتخا وه صنوبر ګل پنجره کې بندول مني او بازار کې میوې ډېرې دي ګوره ورته دی خو انار د کندهار او مڼې خو د کابل مني او د دې شیطانانو بیا بختیاره د دې شیطانانو دروغجونه بیا څه وایې بختیاره د دې شیطانانو دروغجونه بیا څه وایې دوی کله د یو کله د بل مني هغه خو مړه نه راځي که نه هغه ډېر لرې دی څوک پټي اوبه کوي څوک باران پسې پټي ګرځوي او څوک چې خوب کوي د هغه مې خزان پسې کټي ګرځوي او بختیاره ګوره ورته شازیب خزان پسې سرجي ګرځوي ډېر خیر بختیار له زبردست الله دې ژوندی لره دا به اوس ووایه که یو څو شعرونه به ترې ووایې لاس رانه واغېسته جانان یوازې پاتې شومه د جون په خوشي بیابان یوازې پاتې شومه لاس رانه واغېسته جانان یوازې پاتې شومه افسوس ته چې نور شعرونه هېرېږي خو څه کشمکش کې د اقرار او د انکار تر منځ په سر د دار چې اویزان یوازې پاتې شوم او د دیدن شمې جانان یوړې د رقیب مې خپل ته زه په تیارو کې د هجران یوازې د جون دا زمونږ یو ملګری وفات شوي دي صابر شاه صابر الله دې وبخي دې پروګرام په وسیله ټول دې ورته دعا وکړي ډېر زمونږ ښه ملګری و کلکه وفات شوی د هغه یو مشهور زمانه ښکلی نظم غزل و خشته غزل و دا پې مونږ بار پې مونږ وی چې ربه راغی تنګ هم شو یاره بس بلکل جی نو هغه یو څو شعر ما ته یاد دي شاهکار رام شو ما ته بس دا ما ته دغه چې څوک وویني ما ته یاد شي داسې ما ته نه څنګه ته زما خپل غزل ما ته راغی نو هغه داسې چې د ژوند په خوشي بیابان یوازې پاتې شوم او لاس رانه واغېسته جانان یوازې پاتې شوم او څه کشمکش کې د اقرار او د انکار ترمنځ او په سر د دار چې اویزان یوازې پاتې شوم او د دیدن شمې جانان یوړې د رقیب مې خپل ته زه په تیارو کې د هجران یوازې پاتې شوم او زما د خیال په پلو اوچې که د سترګو اوښکې زما د خیال په پلو اوچې که د سترګو اوښکې او صابره زه هم ستا په شان یوازې پاتې شوم یاره دا زمونږ په تکل رساله کې چاپ دی دا یو دغه مونږ سره شته خو یقینا د دې خبرې به مو ستاسو ته پته لګېدلې وي چې عمران زمونږ سره د کم وخت نه ځکه چې د صابر صاحب د الله جنتونه ورکړي د هغوی د مرګ په هم تقریبا 12-13 کاله خو کېږي
ته مونږ ته ویلي بالکل 2000 کې تقریبا او د هغه چې به د خولې نه څه ویستل نو هغه به د اورېدو هغه داسې یو شاعر و او راځو به زړګې به بیا د لاسو په ستنو ګنډمه دې کې دننه څه پراته دي او د دې د عنوان په دې کې دننه چې کومې خبرې دي چاته پکې ځان ښکاري په څه عنوان او په څنګه موضوع په کوم خیالاتو لیکلی شوی دی دا نظم به د عمران نه ورو مهرباني شاهکار صاحب دا زمونږ د ټولنې د ابتدا د وخت زما نظم و او د مینې په دې اتار چړاو باندې لکه داسې چې څونه په دې مینه مونږ ریسرچ کړی دی نو په دې کې تقریبا 90% خلک ناکام وي هغه د وخت بس هغه چې څه ډیمانډ څه کېږي خواران نشي پوره کولی او خلک اکثر دا جانان شي زموږ په شاعرۍ کې به دا یو چالاک او هوښیار انسان دا ما رسوا صاحب ته په لومبي ځل باندې ویلي وو ما دقسې یو نظم مې لیکلی دی او لمونځ ځای کې ناست وو یو 2 شعره پرې مخکې ویم ما ته حمید صاحب را یاد کړه چې په دشتو ګرځم او د ځان سره سپرلي ګرځوم په دشتو ګرځم او د ځان سره سپرلي ګرځوم او څومره ساده یم چې باران پسې پټي ګرځوم په دشتو ګرځم او د ځان سره سپرلي ګرځوم څومره ساده یم چې باران پسې پټي ګرځوم او دا ستا د لاسو نښې زه څومره سنبال ساتمه دا ستا د لاسو نښې زه څومره سنبال ساتم ګوره جانانه هر یو داغ دې په زړګي ګرځوم او د ژوند کاروان ته د منزل په لار ډیوې بلوم د ژوند کاروان ته د منزل په لار ډیوې بلوم او د غم ځپلو خاریه کې خوشحالي ګرځوم د ژوند کاروان ته د منزل په لار ډیوې بلوم او د غم ځپلو خاریه کې خوشحالي ګرځوم خو چېرته یو ځل به د خپل رنځ مسیحا بیا ومونم چېرته یو ځل به د خپل رنځ مسیحا بیا ومونم او په دې امید خپل رنځوره زندګي ګرځوم او چې زه عمران پکې د خلکو په نظر را نشم ځان سره ځکه ډلې ډلې لیوني ګرځم مهرباني د شاهکار صاحب په فرمایش او د دوی مشکور یم چې زما په دغه نظم باندې دوی زما دغه سپارښت هم کړی و د ایوارډ د نظم نګار ایوارډ ما ته بله ورځ د خپل ټولنې په وساطت سره میلاو شو په هغې هم د خپل ټولنې د خپل تحریک د خپل مشرانو ډېر مشکور یم زما د صدر زما سرپرست اعلی صاحب او جنرال سیکرټري صاحب چې موقع باندې نشته درې واړو چې زما دغه سپارښت یې په دغه کې کړی زما د نظم عنوان دی چې زړګي به بیا د لاسو په ستنه وګنډمه زړګي به بیا د لاسو په ستنه وګنډمه نو هغه داسې چې نن که هر څوک را پورې خاندي چې مې خپله نه کړې او لکه ټول عمر مې خپل سوري پسې منډې وکړې او لکه ماشوم چې د شپې ستورو ته لاسونه اچوي او لکه ښکاري چې اوچ ډنډونو ته جالونه اچوي نو زه خو دا ستا مینه کې ړوندم ما خو نه لیدله چې د وصال باغ له د هجر خزان خم را درومي او په خوشحالو پسې د اوښکو قافلې راځي او هره خندا د یو سلګۍ په راتلو سرته رسي ما خو د وخت په رنګینو باندې اعتبار کړی و ما خو قسمت سره ښه کلکه یارانه پالله ما د امید او د یقین فاصلې نه منلې د وصال ورځ کې د هجران د تیارۍ څه خبر او ما خو به تل به ته زما او زه به ستا په وړاندې او ژوند به د یو بل په کتو نه مړېدو کې تیر شي او د وخت توپان به مو د مینې ډیوه نه مړه کوي ته به زما او زه به ستا په غېږ کې ساه اخلمه خو دا کوم توپان د وخت زمونږ په ځوانۍ راغی او د ارمانونو کوټګۍ مو لوټې شولې او ټول حسرتونه د حالاتو خړ سیلاب یوړل او د امیدونو غوټۍ ګل نه وي چې اورجېدې نو هرې سلګۍ مې خپل جانان ته مینتونه کول او چې مې د ژوند په دې میرو یوازې پاتې نه کړي
او څنګه چې تیر شول د خندا او خوشحالو وختونه داسې به دا غمجن وختونه هم تیر شي او څنګه چې باغ له هر خزان پسې بهار راځي او توره تیاره د نور په سیره په رڼا بدلیږي نو یو ځل به بیا زما او ستا مینه غوټۍ وسپړي او د غم پیریان به خامخا زمونږ د کوره وځي هرې سرګی مې خپل جانان ته مینتونه کول چې مې د ژوند په دې میرو یوازې پاتې نه کړي او څنګه چې تیر شول د خندا او خوشحالو وختونه داسې به دا غمجن وختونه هم تیر شي او څنګه چې باغ له هر خزان پسې بهار راځي او توره تیاره د نور په سیره په رڼا بدلیږي نو یو ځل به بیا زما او ستا مینه غوټۍ وسپړي او د غم پیریان به خامخا زمونږ د کوره وځي جانان ویل ته د امیدونو په دنیا اوسېږې جانان ویل ته د امیدونو په دنیا اوسېږې او د ارمان بوټي د قسمت باران ته تږي ساتې هوښیاران هغه وي چې تل له زمانې سره ځي هوښیاران هغه وي چې تل له زمانې سره ځي او زه د پښتو په غرمو خپله ځواني نه سېزمه یار د رقیب په لاس کې لاس ورکړه او دا یې ووې چې څه تېر شوي دي هغه لکه یو خوب وګڼه او نور چې زما نامه په خپله ژبه رانولې او لا مې ځواني ده ما د ځان سره بدنامه نه کړي نو ما وی جانانه په تلو کې یو احسان خو وکړه یو څو یادونه دی زما په دروازه کې پرېږده او خجران زما په نصیبه و ما ته ورسېده او د تقدیر لیک مې په سلګو او اوښکو نه روانېږي او د ژوند غرمه به ستا د یاد په سوري تېره کړمه د ژوند غرمه به ستا د یاد په سوري تېره کړم او خپل ارمانونه به د صبر ادیرو کې ښخ کړم او زړګي به بیا د لاسو په ستنه وګنډمه د ژوند غرمه به ستا د یاد په سوري تېره کړم او خپل ارمانونه به د صبر ادیرو کې ښخ کړم او زړګي به بیا د لاسو په ستنه وګنډم او هر یو پرخر به زه د وخت په الله وده کړم او د زړه کتاب کې چې مې لیک دي ستا د خولې خبرې د زړه کتاب کې چې مې لیک دي ستا د خولې خبرې هغه به ګورم کله خاندم کله وبه ژاړم او کله به ټول ستا د کرم کړم کله ستا د ستم او د ژوند ماشوم به بس په دې ټوکو مشغول ساتمه دا مې وعده ده چې ستا نوم به په خولې نه راولم دا مې وعده ده چې ستا نوم به په خولې نه راولم او ما ته دا ستا حیا جانانه ستا په شان ګرانه ده او د خلکو وړاندې به خپل ځان ته بې وفا ووایم او ستا په لمن به د الزام داغونه نه راولم او ستا سل منمه خو ته یو زما عمران ومنه په خوله نه خیر دی خو په زړه کې مې جانان ومنه مهرباني الله خوشحاله عمران بھائی یقینا چې ډېر زړو وختونو ته دې بوتلو او څنګه چې عمران بھائی وی چې یاره دا نظم داسې دی چې دی کې هر انسان ته ځان ښکاري دوی د 90% خبره وکړه زه رسل پسل خبره کوم چې داسې انسان به تیر شوي نه او په دغه کې لفظونو کې به ورته ځان نه ښکارېدل یقینا دا نظم باندې که ډېرې خبرې مو کړي شي یا به کمي ډېر خو په دې ډاډه یو چې زه ریکارډ شو را سره نو دا به بیا اورو ډېر خواږه لفظونه پکې بغیر له تا نه تېرېږي یو لحظه را باندې خو انتظار کې خو یو خپل خوند وي کوه را باندې زما په ژوند کې داسې وخت خړو راغلی نه دی زما په ژوند کې داسې وخت خړو راغلی نه دی چې ستا څوک نوم واخلي او رانشي خوله را باندې زما په ژوند کې داسې وخت خړو راغلی نه دی چې ستا څوک نوم واخلي او رانشي خوله را باندې او د خپل ښایست ذکر قید را باندې مه لګوه اوس خو دې فرض کړله دغه وظیفه را باندې د خپل ښایست ذکر قید را باندې مه لګوه اوس خو دې فرض کړله دغه وظیفه را باندې او لکه پرون چې د زړه نه راکتلي نه وو لکه پرون چې د زړه نه راکتلي نه وو خمارو مخو نه خته نشه را باندې لکه پرون چې د زړه نه راکتلي نه وو خمارو مخو نه خته نشه را باندې او په دغه کلي کې نور هم بلخا خلک اوسي خو خدای خبر ولې خوږه لګي ښه را باندې په دغه کلي کې خو نور هم بلخا خلک اوسي خو خدای خبر ولې خوږه لګي هغه را باندې او ویل یې ستا خوښه خو زړه به ورته ونه نیسې ویل یې ستا خوښه خو زړه به ورته ونه نیسې
شاهکاره مه کوه د خپل ارمان قصه را باندې یقینا چې زمونږ د پروګرام لازې هم په رانږدېدو را لنډېدو دي خو بیا هم راځم بارب وی ځان ته مخې ته هم کتاب ایښی دی امین بچا نه به هم یو انتها بورو نو د هغې نه بعد ها بالکل پسر د زړه په لار مې څوک تیریږي د زړه په لار مې څوک تیریږي سخکالو غوندې ده او د چا بنګړي پکې شړنګېږي سخکالو غوندې ده او د سترګو لار ته ورکه شوې ده دا هر څوک چې دي د سترګو لار ته ورکه شوې ده دا هر څوک چې دي څوک پکې مخکې وروستو کېږي سخکالو غوندې ده او زما د زړه په ادیره کې د ارمان پسلي زما د زړه په ادیره کې د ارمان پسلي شمې مړې کېږي او بلیږي سخکالو غوندې ده او بیا ترې راخیږي د سلګو او د آهونو اواز بیا ترې راخیږي د سلګو او د آهونو اواز د چا ارمان پکې قتلیږي سخکالو غوندې ده او دومره پوهېږم چې روان دي څوک او ځي چا پسې دومره پوهېږم چې څوک روان دي او څوک ځي چا پسې ګریوان کې اوښکې یې څڅېږي سخکالو غوندې ده هر څوک چې وه شاهکاره خپل منزل ته ورسېدل اوس مې په سترګو کې غړېږي سخکالو غوندې ده مختار الله چیمز کې غزل هم ځان ته رایاد کا سړی به نه یم که خپل پردی مې مخې ته شي سړی به نه یم که خپل پردی مې مخې ته شي بس چې ماښام شي نو دا یو سړی مې مخې ته شي جانانه تا ته په یو نیب کاته ثواب ګڼمه سا رانه خیږي چې رقیب ازغی مې مخې ته شي او زه د کعبې خوا کې چې کله هم طواف کومه د خپل وطن د هر مزدور تندی مې مخې ته شي زه د کعبې خوا کې چې کله هم طواف کومه د خپل وطن د هر مزدور تندی مې مخې ته شي او چې ستا د حسن د سپرلي په تماشه شمه زه حرام شه ګله که دا سور سپرلی مې مخې ته شي او دې کې یو شعر دی چې د ګران غزل تغري نیولې ورته غاړه وځم سترګې مې ډکې شي خیالي جندې مې مخې ته شي ځینې وختو غواړم چې ښکل لیکم په دواړه مخه خو ستا د خال د لړم ټک او سوی مې مخې ته شي ځینې وختو غواړم چې ښکل لیکم په دواړه مخه خو ستا د خال د لړم ټک او سوی مې مخې ته شي او بېننګي کار د میر جعفر او میر صادق ډلې ده بېننګي کار د میر صادق او میر جعفر ډلې ده کله چې وشي دغه پلار او زوی مې مخې ته شي او چې د دې خاورې د بقا او ننګ خبره راشي چې د دې خاورې د بقا او ننګ خبره راشي د ایشیا د عقیدې زمری مې مخې ته شي او ما نه به ستا د تصور ردم مات شوی نه و خو کله کله د ظالم مرګې مې مخې ته شي هغې ملګرې ته سبحانه زه خودم ویل یې هغې ملګرې ته سبحانه زه خودم ویل یې ای جینه زه چې مونځ کوم نو دې مې مخې ته شي د ډېر ګران مشر سابقه وزیر اطلاعات او زمونږ د مشاورتي بورډ د کمیټې ممبر سبحان خان په غزل باندې راځمه هغه د حاجي صاحب تورنګ دی یقینا چې مورید هم دی هم په هغې خوره ناست شو امین باچا له راځمه چې خپل انتخاب را سره شریک یو شاهکار صاحب یو دوه شعر دي داسې مې اوښکې د خفګانه راشي لکه سیلاب چې د بارانه راشي د لیونتوب پته مې چاته لګي کیدی شي یار ته په اسانه راشي او خیر دی چې خپله جفا ټوله وکړي خیر دی چې خپله جفا ټوله وکړي اخر به وار د اول خانه راشي بل یو غزل دی شاهکار صاحب او زما کلی ته دلبره چرته راشه را یادېږي راته یره چرته راشه د کوڅو په غاړو زیړ ګلونه ښکاري په سرلی شلو د سره چرته راشه په سړک د تورنګزو کلي را کوز شه ما مین له د سحر چرته راشه
په قبله د هرې لارې به رادرومې دا خبره د بهتره چرته راشه که په زنډه پټ راشه که د بانډې په لارو په قبله د هرې لارې به رادرومې دا خبره د بهتره چرته راشه د پیرانو د کندي پوښتنه وکړه را رسېږي به په هره چرته راشه او چې خوشبو دې لکه عطر وږمه راوړي په هوا مشکو انبره چرته راشه او د رسوا سترګې د هجر نه وچېږي غم یې لر کړه د جګره چرته راشه امین باچا په ما دې تل ګمان کوو ګمان دې نه پیژندو هسې د خپل تاوان کوو تاوان دې نه پیژندو په کناره ناست د ماشکیر هم ډوب کی کله کله د محبت د سمندر توپان دې نه پیژندو او د خپلو سرو ګوتو هنر خو به دې یاد وي که نه که د ساحل ریښې ریښې ګریوان دې نه پیژندو بختیار لاله راځه مسایل صاحب سره ډېر وختونه هم تېر شوي دي د ده ښه یار هم دی نو چې د ده نه غزل کماله دا زخمونه مه چېړه کماله دا زخمونه مه چېړه دا پرخر او دا یادونه مه چېړه او برېده چې بلیږي وي او بل دې وي پرېږده چې بلیږي وي او بل دې وي او دا لمبې او دا ورونه مه چېړه او پرېږده چې پراته په اوربل کې وي پرېږده چې پراته په اوربل کې وي دا کمسې او دا ګلونه مه چېړه او پرېږده چې تارونه د رباب په ځای پراته وي پرېږده چې تارونه د رباب په ځای پراته وي ای مطربه دا تارونه مه چېړه بختیار غور او فکر ورته وکړه د ذکر عبادت وختونه مه چېړه او یو انسان په یو حالات پاتې کېدی نشي انسان په یو حالات پاتې کېدی نشي که عمر شي ډېره خو د مرګه خلاصېدی هغه وختونه رالل چې موږ به ستاسو نه اجازت غواړو او اختتام به کوو د میلمه زموږ د ننني محفل د میلمه په اخري شعرونو باندې د دوی نه به اخري شعرونه وړو بیا به راځو اختتام طرف ته نو د خوشحالو وخت چې پرې راغی ډېر ترې لرې ومه د خوشحالو وخت چې پرې راغی ډېر ترې لرې ومه زه چې په سخته کې د چا سره ملګری ومه او اوس هم په هغه چا زما خبرې بدې لګي اوس هم په هغه چا زما خبرې بدې لګي د چا چې تګي د یوې خبرې ومه تا که په خپل زړه کې مقام او پیژندلې زما اوس په لالونه ومه اوس په ملغلرې ومه ته مې ارمان نه مې ارمان سره زه دکو نه رواج سره جنگ یو خوا بېوسه ومه بل خوا یو وزرې ومه یا اوس د هر چا په خوله ساندې کېږمه زه یا داسې وخت و چې په شونډو به سندرې ومه هرشده څو شو که اوس دې د خپو خورې ګڼي دا هم مني چې په تندي کې به یې اخکرې ومه عمران له راځو او اخري اختتام به د هغوی په شعرونو باندې کوو یو دوه شعر د غزل نه مخکې چې خپلې ډېرې خوشحالۍ د بله زار کا خپلې ډېرې خوشحالۍ د بله زار کا او په بدله د غم ځپلو نه غم اخله او د همت په غر ولاړ لکه نختر شه او د ازمیغ ته اوچو کاڼو نه نم اخله یو شعر چې پوهه ځان لا اذیت دی پوهه ځان لا اذیت دی سړی سیزي او بختور به والله که لیوني و او ژوندون ټول د مجبورو د سره زار شو په موږ دغه یو احسان و چې ژوندي و د غزل یو څو شعره دي داړه لنډ بحرونه چې اوس دې په خولې نه کړي اعتبار لیوني اوس دې په خولې نه کړي اعتبار لیوني او څومره هوښیار شو ستا د ښار لیوني او ورته مسکی شه که تې ځان خلاصوي
ورته موسکی شه که ته ځان خلاصوي کله ستنېږي په انکار لیوني او څوک یې د وصل تاب لرلی نشي څوک یې په ستړي انتظار څوک یې د وصل تاب لرلی نشي څوک یې په ستړي انتظار لیوني او نن مې زندان د تورو زلفو ولید او نن مې زندان د تورو زلفو ولید لیلا تړلي په هر تار لیوني او شعر دی چې د عقلمندو د وس لوبې نه دي د عقلمندو د وس لوبې نه دي او تل ځوړند شوي دي په دار لیوني او د عقلمندو د وس لوبې نه دي تل ځوړند شوي دي په دار لیوني او ناصح عمران ته ویل ځان وپېژنه کله راغلي دي په لار لیوني ډېره ډېره مهرباني د لر وبر ټول پښتانه او کوم ځای ته چې د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک اواز رسي په ټولو زمونږ هغه شب بخیر کوم ځای کې چې ورځ ده نو هغوی د ورځ په خیر وي او انشاءالله د سره به یو او په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او بس زمونږ مرسته کوئ د پښتو ادب په ترقۍ کې او د پښتو شعر په خپرولو کې او انشاءالله تعالی یو ځل بیا وایم چې زمونږ هغه ملګري کوم چې مونږ غیر حاضر دي کوم نه چې مونږ لږ په څه خفه دي مونږ چې چا نه خفه یو هغه پروا نشته هغوی ته زمونږ د تحریک دروازې هر وخت کولو دي هر کله راشئ موږ هم درشو انشاءالله تعالی او مایک ورکوم خپل صدر صاحب له چې د پروګرام اختتام وکړي مهرباني بس خبرې خو عمران وکړئ چا چې زموږ پروګرام په خاموشۍ وکته چا چې کمنټس وکړل کوم چې مسافر دي کوم چې په وطن کې دي څوک چې بیماران دي الله دې شفا ورکړي څوک چې وفات شوي دي پریشانې حق الله دې وبخي راځم به دا د وخت سره د صادق صاحب یو شعر ډېر مناسبت خوري په هغې باندې به اختتام کوم چې ستا د وصال ستا د بېلتون جدا جدا خوندونه ستا د وصال ستا د بېلتون جدا جدا خوندونه تا له راغلې ښه یم ستا د خوا نه تللی ښه یم د لوی الله په امان او پاکستان زنده باد